السلام علیکم. په دې نوي ویډیو کې په خیر راغلی. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ وئ. راځئ په دې ویډیو کې یو څو مهمې او ضروري جملې در باندې زده کړم چې تاسو په ورځني ژوند کې ورسره مخامخ کیږئ، باید چې زده یې کړئ. هغه هم په هاف باندې، یعنې په هاف باندې به په دې ویډیو کې تاسو ته جملې راوړي دي او هغه به تاسو انشاءالله زده کړئ، تر څو یو خو مو د هاف استعمال ورسره زده شي او بل وکولی شئ چې د جملو د جوړولو طریقه زده کړئ. نو راځئ چې جملې شروع کړو. لومړی مهمه جمله ده: Do you have my number? Do you have my number? آیا ته زما نمبر لرې؟ Do you have my number? آیا ته زما نمبر لرې؟ ډیره مهمه جمله ده. او که چیرته دغه جملې ته ځواب ورکوئ نو مثبت ځواب به یې داسې وي: Yes, I have your number. Yes, I have your number. نو که ځواب لنډ ځواب ورکوئ نو وایئ به چې Yes, I have. Yes, I have. بلکل زه ستا نمبر لرم. او که چیرته اوږد ځواب ورکوئ Yes, I have your number. Yes, I have your number. بلکل زه ستا نمبر لرم. او که چیرته بیا منفي لنډ ځواب ورکوئ No, I don't have you. No, I don't have. No, I don't have. نه زه نه لرم، یعنې ستا نمبر نه لرم. یا که چیرته اوږد ځواب ورکوئ هغه هم منفي بیا به وایئ چې No, I don't have your number. No, I don't have your number. نه زه ستا نمبر نه لرم. بله جمله ده: Do you have any car? Do you have any car? آیا ته کوم موټر لرې؟ آیا ته کوم موټر لرې؟ Do you have any car? آیا ته کوم موټر لرې؟ او ځواب که چیرته ورکوئ Yes, I have. لنډ ځواب Yes, I have. او که چیرته اوږد ځواب ورکوئ Yes, I have two cars. Yes, I have two cars. هو بلکل زه دوه موټر لرم. Yes, I have two cars. زه دوه موټر لرم. He has a beautiful house. He has a beautiful house. هغه یو ښایسته کور لري. He has a beautiful house. هغه یو ښایسته کور لري. نو دغه وې یو څو مهمې او ضروري جملې چې په هاف باندې ما درته جوړې کړې، تر څو هغه دوستان چې په هاف باندې د جملې جوړولو کې مشکل لري د هغوی مشکل ورباندې رفع شي. بیا هم که کوم سوال او پوښتنه لرئ نو هغه ماته په کمنټ کې ولیکئ، نو زه به انشاءالله په هغې باندې یا ویډیو درته جوړوم او یا به یې زه هلته ځواب درکوم. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک او شیر او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ او ښه وخت ولرئ.